قدرمنو ملګرو زیبا ګل خو به تاسو ډېره ښه پېژنئ چې ډېره زیاته مشهوره هم ده، خو د هغې د مینوالو دپاره یو ډېر د خفګان او افسوسناک خبر دی چې په هغه خبر کې داسې ویل کېږي چې زیبا ګل مړه شوه. دغه خبر چې اوس زموږ مخې ته هم تېر شو، دغه ویډیو ډېره زیاته وایرل شوې هم ده او په هغه ویډیو کې هم ښکارېږي. که چېرې تاسو یې کتل غواړئ نو موږ سره د دې ویډیو تر اخره پورې پاتې شئ چې تاسو هم د ټول هر څه نه خبر شئ او ټول معلومات تاسو ته هم ترلاسه شي چې آیا زیبا ګل په رښتیا مړه شوې ده او که نه. په دې ویډیو کې به تاسو د ټول هر څه نه خبرېږئ. خو د دې ویډیو نه مخکې اول تاسو سره د هغې د ژوند په باره کې یو څو خبرې کوم چې هغه ډېرې ضروري ګڼم. زیبا ګل چې یو ډېره مشهوره ټک ټاکره هم وه او ډېرو زیاتو پښتنو به خوښولم او ډېرو زیاتو پښتنو د هغې ویډیوګانې هم کتلې، ځکه چې د هغې په لکو او په میلیونونو باندې فال ورځو او یوازې پښتو نو هغې اردو، عربي، داسې نور انګلیس زبانونو کې هم د هغې ویډیوګانې راغلي دي او هغې ویډیوګانې جوړې کړي دي، ځکه ورسره د هر زبان والا مینه وه او هر زبان والا خوښوله. اوس چې دغه خبر زموږ مخې ته هم تېر شو او موږ یې هم ډېر زیات خفه کړو چې پکې هغې کې ویل کېدل او ښول کېدل چې زیبا ګل مړه شوې ده او هغه یو د ګاډي په اکسیډنټ کې مړه شوې چې د ډېر تیز ډرایوینګ د وجې هغه مړه شوه، چې په روډ باندې تیز ډرایوینګ کولو او مخې ته یو بل ګاډی ورغلی دی چې هغې سره لګېدلې ده او هغه پکې په هغه ځای باندې مړه شوې ده. چې کله یې اسپتال ته وړې ده نو هغې ورته هم جواب ورکړی چې هغه مړه شوې ده. خو قدرمندو خوږو مینوالو، کله چې دغه ویډیو زموږ مخې ته راغله او موږ وکتله نو موږ هم ډېر زیات خفه کړو، ځکه چې زیبا ګل خو یوه پښتنه ده او ډېره مشهوره ټک ټاکره هم ده. خو چې کله مو د دې اصلیت نه ځان خبر کړو او معلومات مو وکړو نه هغه زیبا ګل نه او هغه یو بله ښځه وه. هسې چا دروغ ویلي دي چې زیبا ګل مړه شوله او هغې اکسیډنټ کړی دی. دا واقعه ورپسې چا دروغ را جوړه کړې ده.